دا ورور سوال کړی دی وی دا خبره تاسو بیان کړې ده چې کله منزل راشي د سحر منزل او امام په فرض ولاړي نو سنت به وروسته کې. سوال دا دی چې سنت به کله کې وروسته چې قضا راوړم نو کله به کو. د دې جواب موږ یو څو ځایونو کې کړی خو بیا کوم کې دا مسله اهمه ده. دا مسله یاده کړئ اول بیا یې بیانو چې فرض مونځ ولاړي نو د دغه مونځ نه علاوه بل مونځ نه کېږي. چې فرض مونځ ولاړي د دغه مونځ نه علاوه بل مونځ نه کېږي. دا فتوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. چې منځ لپاره اقامت وشو نو نه کېږي مونځ دې ټیم کې مګر هغه چې د کوم دپاره اقامت شوی دی، بل مونځ نه کېږي دې ټیم کې. نو چې کله ته سحر منزل راغلی او امام په فرض ولاړ دی نو دې ټیم کې بل مونځ نه کېږي. اوس څه وکړو دا سنت، نو سنت به ته د منځه نه بعد راګرځئ. کله یې راوګرځو دې باره کې دوه حدیثونه دي. یو حدیث دا دی او ما نن د یو کس خبره اورېده چېرته ما پسې خبرې کړې وې او هر سړی نن سبا چې داسې لږ خپه راخپه شي او په زړه لږ بوجي ځان ته موبایل کېږي او چې صحیح په خوله راځي هغه ووایي. ځکه چې هغه زمانه تللې ده هغه پخوانۍ چېرته به په ټي وي باندې پروګرام دا به چېرته ډېرو غټو خلکو راتو، کاغه به دنیوي غټ خلک وو کاغه به یا دیني غټ خلک وو. بیا به هغه نشر کېدو، بیا به هغې ته خلک په انتظار ناست وو او غټه قصه به په ټي وي پروګرام را روان دی او په چینل را روان. اوس یې زړه کې معمولي بړاستمه شي ځان ته موبایل کېده لایو شروع کړو چې څه ووایه. او کل اناء ينضح بما فيه، هرې کټوۍ نه هغه سره وځي چې څه پکې پراته وي. هر سړی خپل تربیت راښکاره کوي، خپل سړیتوب راښکاره کوي. نو دا څه چې تاسو په سوشل میډیا یې نه که نه دا هر سړی تا ته خپل تربیت ښایي چې زما تربیت داسې شوی دی په کور کې. نو د مولیانو کې هم ډېر داسې دي چې هسې دا براینام چې دی خصوصا نو هغه ما ته نن یو کس راولېږو او زه الحمدلله په داسې قصو باندې غوږ هم نه ګرو، ځکه که هر چا ته ودرېږي په لاره باندې نو خپل سفر سړی نشي پوره کولی. او چې ته اوس په لاره روان یې او معمولي څوک ټس ټوس کوي او ته ګاډی ودرې او راکوزېږي او ولې او څنګه نو ته به کله ورسې خپل ځای ته؟ ته ځه او خلک به لګیایي. نو هغه دا خبره کړې ده چې یو خو دی وابي دی او په ده پسې مونځ نه کېږي او دوی امامان نه مني او دا ګستاخان دي. او بله عجیبه دا وه چې په هره خبره باندې د دوی سره دلیل نه وي، صرف دقه وایي چې ابن تیمیه دا ویلي، ابن تیمیه دا ویلي، ابن تیمیه دا ویلي، ابن تیمیه او یې د بیانونه واوري ټول دقه دي، ابن تیمیه دا ویلي، ابن تیمیه دا ویلي. لکه نو ما څومره لوی ظلم دی. کله داسې خبره وکړي چې مناسب کوي زموږ خو الحمدلله چې کومه خبره وي الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي صحابه کرام دا وایي. که موږ د امام ابن تیمیه یا د امام ابن قیم یا د بل عالم قول ذکر کوو هغه موږ د وضاحت په باب کې ذکر کوو، دلیل یې نه ګرځوو. و دا څومره خبرې چې ما ذکر کړې ده د اوسه پورې څو سوالونه تاسو کوم ځای کې ما د ابن تیمیه خبره کړې ده. نو الحمدلله موږ سره په دې باندې دوه حدیثونه دي، د ابن تیمیه اقوال نه دي، دوه حدیثونه دي چې سحر منځه نه بعد چې کله سنت کوې نو قضا به یې څه ټایم راګرځې. یو حدیث کې دا راځي چې د منځه نه بعد به یې کې سمدس یعنې اذکار دې خپل وکړو د هغې نه بعد دغه دوه رکاته به کې. حدیث دی که صحیح حدیث دی الحمدلله، امام ابو داود راوړی او نورو کتابونو کې هم شته. قیس ابن عمرو وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې د سحر د منځه نه بعد یې لمونځ کوو. او بعضو روایتونو کې راځي چې دا په خپله د قیس ابن عمرو دی، خو بعضو ځایونو کې ملګرو ته ویلي دي یو سړی ولیدو. یعنې نور روایتونو کې راځي چې دا د قیس ابن عمرو په خپله نو د سحر مونځ شو او ده پسې نور مونځ کوو. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو ورته یې وی صلاة الصبح رکعتان، سحر مونځ خو دوه رکعتې ته څلور کېږه څنګه؟ یعنې موږ خو دوه وکړو، تا خو موږ سره هغه دوه وکړو، ته اوس دې دوه نورو کې سره لګې. وی هغه کس ورته وی چې اني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، ما هغه دوه رکعته نه وکړي کوم چې د سحر د منځه نه مخکې نو وسې کوم. وی فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو. غلی کېدل څه نښه ده چې کار دی صحیح دی. او ځکه یو روایت کې داسې راځي فلا اذن نو بیا څه خبره نه ده. یو روایت کې داسې راځي فلم یقل له شیئا، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هېڅ هم ونه وي. او دا کیدی شي هسې تاسو یې منئ چې پیغمبر ناروا کار ویني او په هغې غلی شي؟ پیغمبر خو راغلی د بیان دپاره وضاحت دپاره. نو دا دلیل شو چې یو طریقه د قضا د راوړو څه ده په منځه پسې اذکار د خپل وي بیا قضا راوړو. دویمه طریقه دا ده چې کله نور راوخیږي او د هغې نه یو 10 منټه بعد پاو ساعت بعد دغه دوه رکعته وکړي. او په دې کې ښه صحیح حدیث ته امام ترمذي راوړی، نورو کتابونو کې هم شته. ابو هریره رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من لم یصلي رکعتي الفجر، چا چې د سحر د سنت ونه کړو یعنې مخکې ترې پاتې شو
فليصلها بعد ما تطلع الشمس. نو دې د 2 رکعات وکړي د نور د راختونه بعد د اشراق دا ټیم شي دغه ټیم. نو څو طریقې شوې؟ 2. سحر په منځ پسې اشراق په ټیم چې نور راوخیږي. پوه شوې به که نه؟ ها دا ورور سوال کړی دی چې ابلو تاسو د اذان مسلې بیانولي چې مؤذن به په حي علی الصلاة حي علی الفلاح کې ښی او ګس ته مخ ګرځوي، نو په اقامت کې هم ګرځوي. ما ته ښکاري دا مسله ما په هغه ټیم هم بیان کړې ده، پته نشته کیدای شي بیان کړي وي او کیدای شي نه. سنت طریقه دا ده چې اذان په دوران کې حي علی الصلاة حي علی الصلاة حي علی الفلاح حي علی الفلاح سره ښی او ګس ته مؤذن مخ وګرځي. په دې ما تفصیل ذکر کړی او حکمتونه بیان شي. په صحیح مسلم کې هغه حدیث چې موږ ذکر کړو، صحیح بخاري کې مشتي د ابو جحیفه چې راغی او رسول صلی الله علیه وسلم د خیمې نه راووتو او د چاردامې وکړو او اذان چا وکړو؟ بیا اذان چا وکړو چې غوږ کې ګوتې یې ښودې وي؟ بلال رضی الله عنه هغه اذان وکړو، یو طرف ته مخ بل طرف ته، او دا صحیح حدیثونه دي، دې باره کې نور هم دي. نو دا سنت طریقه ده په اذان کې په اقامت کې نه، ځکه چې اقامت کې نه دي ثابت شي. بله خبره ده چې اذان کې حکمت دا دی چې خلک دا اعلان واوري. د سپیکر چې نه وي راوتې او دا آلات نه، نو مؤذن به په دنګ ځي باندې اذان کوو، نو دا ښی او ګس ته به پکې دا مخ دې دپاره ګرځو را ګرځو چې دا خلک ټول دا اعلان واوري. او اقامت ته څه دپاره دی؟ د جومات ته د خلکو ته اعلان دپاره، نو پای کې څه ضرورت نشته چې ښی او ګس ته د مخ وګرځئ. خو دغه ناس خلک چې کوم جومات ته راغلي د هغوی ته اعلان دی چې مونځ ودرېدو.